پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الف لام را دا د هغه کتاب آیاتونه دي چې خپل مدعا ښکارا روښانه بیانوي. مونږ هغه نازل کړی دی قرآن مو ګرځولی دی په عربي ژبه کې تر څو چې تاسې عرب پر هغه باندې په ښه شان پوه شئ. ای محمد صلی الله علیه وسلم مونږ دا قرآن تا ته وحی کړی دی په ډیر ښه اسلوب سره پیښې او حقایق درته بیانوو کنه مخکې له دې خو له دې شیانو نه بیخي بې خبره وي. دا د هغه وخت یادونه ده چې کله یوسف علیه السلام خپل پلار ته وویل پلار جانه ما خوب لیدلی دی چې 11 ستوري دي او لمر او سپوږمۍ ده او هغوی ماته سجده کوي. په ځواب کې د هغه پلار وویل زوی کیه دا خوب د خپلو ورونو ته مه وایه که نه نو هغوی به ستا د ربړولو په هڅه کې شي. حقیقت دا دی چې شیطان د انسان ښکاره دښمن دی او همداسې به وي لکه څنګه چې تا په خوب کې لیدلی دي چې ستا رب به تا د خپل کار لپاره وټاکي او تا ته به د خوبونو او حوادثو تعبیر در زده کړي او پر تا او د یعقوب علیه السلام پر ټبر باندې به خپل نعمت په همغه شان پوره کړي لکه څنګه چې له دې نه مخکې ستا په مشرانو ابراهیم علیه السلام او اسحاق علیه السلام باندې پوره کړی دی. دا یقیني ده چې ستا رب پوه او د حکمت خاوند دی. حقیقت دا دی چې د یوسف علیه السلام او د هغو د ورونو په قصه کې د دې پوښتونکو یعنی د حق د پلټونکو لپاره سترې نښانې دي. دا قصه داسې پیل کیږي چې د هغو ورونو په خپل منځ کې سره وویل دا یوسف او د هغه ورور دواړه زموږ پلار ته له موږ ټولو نه زیات ګران دي په داسې حال کې چې موږ یو پوره ټولګی یو. رښتیا خبره دا ده چې زموږ پلار بیخي سربداله شوی دی. زه یوسف ووژنئ یا هغه چیرته وغورځوئ تر څو چې ستاسې د پلار پاملرنه یوازې ستاسې لوري ته راواوړي. د دې کار له کولو نه وروسته بیرته نیکان شي. په دې سره له هغو نه یې وویل یوسف مه وژنئ بیا که څه کوئ نو هغه په کومه تیاره څاه کې وغورځوئ. کوم تلونکی راتلونکی کاروان به یې راوباسي. هغوی له دې تړون نه وروسته خپل پلار ته ورغلل ویې ویل پلار جانه څه خبره ده چې ته د یوسف په باب پر موږ باندې اعتماد نه کوي په داسې حال کې چې موږ خو د هغه رښتیاني خواخوږي یو. سبا هغه له موږ سره ولېږه یو څه میوه دانه به وخوري او لوبې او ساعتیري به هم وکړي. موږ د هغه د ساتنې څارنې لپاره موجود یو. پلار وویل ستاسې لخوا د هغه بیول پر ما ګران تمامي یو زه ویرېږم چې چېرته یې لیوه ونه خوري او تاسې به ورڅخه په غفلت کې یاست. هغو ځواب ورکړ چې زموږ په موجودیت کې لیوه خوري په داسې حال کې چې موږ یوه قوي ډله یو نو بیا خو به موږ ډېر زیانکار یو. په دغه شان ټینګار کولو سره چې کله هغه له ځان سره بوت او هغوی وپتېله چې هغه په یوه تیاره څاه کې واچوي نو موږ یوسف ته وحی وکړه چې یو وخت به راشي چې ته به دوی ته دغه حرکت ور په زړه کړي. دوی د خپل کار له نتایجو نه ناخبره دي. ماښام هغوی په ژړا انګولا خپل پلار ته راغلل او ویې ویل پلار جانه موږ د ځغلېدو په مسابقه بوخت او یوسف مو د خپلو اسبابونو څنګ ته پریښی و چې په دې ترڅ کې لیوه راغی هغه یې وخوړ. ته به زموږ په خبره باور ونه کړې که موږ رښتینې هم اوسو. او هغوی د یوسف کمیس د دروغو په وینه لړلی له ځانه سره راوړی و. د دې په اورېدلو د هغو پلار وویل بلکې ستاسې نفس ستاسې لپاره یو لوی کار اسانه کړ. ښه نو صبر به وکړم او په ښه شان به یې وکړم. کومه خبره چې تاسې غوټه کوئ پر هغې باندې له همغه الله نه مرسته غوښتل کېدی شي. هاخوا یو کاروان راغی او هغه خپل سقاو د اوبو راوړلو لپاره ولیږه. سقاو چې په څاه کې ډوله وغورځوله نو د یوسف په لیدلو یې نارې کړې مبارک دې وي دلته خو یو هلک دی. هغو خلکو هغه د تجارت مال وګاڼه پټې کړ. په داسې حال کې څه چې هغوی کول خدای پرې خبر و. په پای کې هغوی هغه په لږ غوندې بیه د 2 درهمو په بدل کې خرڅ کړ او هغوی د هغه د بیې په موضوع کې دومره زیات هیلهمن نه و. د مصر کوم سړي چې هغه واخیست هغه خپلې مېرمنې ته وویل دا یې په ښه شان ساته لرې نه ده چې دا یې زموږ لپاره ګټور ثابت شي یا موږ دا یې په زوی ولی ونیسو. په دې ډول موږ د یوسف لپاره په هغه ځمکه کې د ټینګښت زمینه برابره کړه او په چارو باندې د پوهېدو او د خوبونو د تعبیر د ورزده کولو انتظام وکړ.
الله خپل کار کوي خو زیاتره خلک نه پوهیږي او کله چې هغه پوره ځوانۍ ته ورسید نو موږ هغه ته د فیصلې قوت او علم ورکړ په دغه ډول موږ نیکانو ته مکافات ورکوو د کومې ښځې په کور کې چې هغه وو هغې خپل ځان ته د هغه توجه جلبوله او یوه ورځ یې ورونه وتړله ویې ویل چې راشه یوسف وویل پناه په خدای زما رب خو ماته ښه منزلت راکړی او زه دا کار وکړم داسې ظالمان هیڅکله بری نشي موندلی هغه د هغه خواته ورمخکې شوه او یوسف به هم د هغې لوري ته ورمخکې شوی وای که د خپل رب دلیل یې نه وای لیدلی داسې وشول تر څو چې موږ له هغه نه بدي او بې حیایي ایسته کړو په حقیقت کې هغه زموږ له غوره کړای شوو بندګانو څخه و په پای کې یوسف او هغې وړاندې وروسته د دروازې خواته منډه کړه او هغې د شا له خوا د یوسف کمیس په راکشولو سره څیرې کړ په دروازه کې دواړو د هغې میړه موجود ومونده د هغه په لیدلو سره ښځې وویل د هغه چا څه سزا ده چې ستا کورنۍ ته خراب نیت ولري له دې پرته بله څه سزا کېدلی شي چې بندي کړی شي یا سخت عذاب ورکړی شي یوسف وویل دې زما د جلبولو هڅه کوله د هغې ښځې له خپل ټبر نه یو چا د نښې بیلګې شاهدي وړاندې کړه چې که د یوسف کمیس د مخې نه شلېدلی وي نو ښځه رښتینې ده او دی دروغجن او که د هغه کمیس د شا له لوري شلېدلی وي نو ښځه دروغجنه ده او دی رښتونی کله چې میړه ولیدل چې د یوسف کمیس د شا له لوري شلېدلی دی نو ویې ویل دا ستاسې ښځو مکرونه دي په رښتیا چې ستاسې چلونه د حد نه زیات دي یوسفه له دې خبرې نه تېر شه او ای ښځې ته د خپلې ګناه بښنه وغواړه همدا ته په اصل کې ګناهکاره وي د ښار ښځو په خپلو منځو کې اوازه ګډه کړه چې د عزیز میرمن په خپل زلمي غلام پسې شوې ده مینې ناکراره کړې ده زموږ په نزد خو هغه په څرګند ډول غلط کار کوي هغې چې د هغو دغه له مکره ډکې خبرې واورېدې نو په هغو پسې استازی واستاوه او د هغو لپاره یې د تکیه کولو مجلس جوړ کړ او په میلمستیا کې د هر یوې په وړاندې یوه چاړه کېښودله بیا په همغه وخت کې چې کله هغوی میوې پرې کولې خوړلې هغې یوسف ته وویل چې د هغو مخې ته راوځه کله چې د هغو ښځو نظر پر هغه باندې ولګېده نو هغوی هکې پکې پاتې شوې او خپل لاسونه یې غوڅ کړل او غیر اختیاري وویل پاک دی الله دا سړی خو بشر نه دی دی خو کومه لویه پرښته ده د عزیز میرمنې وویل وګورئ دا دی هغه څوک چې د هغه په باب تاسې په ما پورې خبرې کولې بېشکه چې ما د ده د جلبولو هڅه کړې وه خدای وژغورل شو که دی زما ویناو نه مني نو بندي او ډېر ذلیل او خوار به کړی شي یوسف وویل ای زما ربه د دې په نسبت بندي کېدل ما ته ښه دي چې زه هغه کار وکړم چې دا خلک یې له مانه غواړي او که ته د هغو دسیسې له مانه دفع نه کړې نو زه به د هغو په دام کې ونښلم او په ناپوهانو کې به شامل اوسم د هغه رب د هغه دعا قبوله کړه او د هغو ښځو چلونه یې ورڅخه دفع کړل بېشکه همغه دی چې د هر چا اوري او په هر څه پوهیږي بیا هغو ته دا فکر ورغی چې د یوې مودې لپاره هغه بندي کړي په داسې حال کې چې هغوی د هغه د پاکلمنۍ او په خپله د خپلو میرمنو د ناوړه چلند څرګندې نښانې لیدلې وې بندیخانې ته دوه نور غلامان هم له هغه سره ننوتل یوه ورځ له هغو نه یو تن هغه ته وویل ما په خوب کې لیدلی دي چې زه انګورو د شراب لپاره زبېښم بل وویل ما ولیدل چې زما پر سر باندې ډوډۍ ایښي دي او مرغان یې خوري دواړو وویل مونږ ته د دې تعبیر وکړه مونږ وینو چې ته یو ښه سړی یې یوسف وویل دلته چې کوم خواړه تاسې ته درکول کیږي د هغو له راتګ نه مخکې به زه تاسې ته د دې خوبونو تعبیر وکړم دا علم له هغو علمونو نه دی چې زما رب ماته راکړی دی واقعیت دا دی چې ما د هغو خلکو تګلاره پریښې ده چې په الله باندې ایمان نه راوړي او له آخرت نه منکران دي د خپلو مشرانو ابراهیم علیه السلام اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام تګلاره مې غوره کړې ده زمونږ دا کار نه دی چې له الله سره څوک شریک وانګیرو په حقیقت کې دا په مونږ او پر ټولو انسانانو باندې د الله فضل دی چې هغه مونږ له خپل ځانه پرته د بل چا غلامان نه یو ګرځولي خو زیاتره خلک شکر نه باسي ای د زندان ملګرو تاسې په خپله فکر وکړئ چې ډېر بېلابېل معبودان ښه دي یا هغه یو الله چې پر ټولو باندې برلاسی دی
له هغه خدای پرته چې تاسو د چا بندگی کوي هغوی له دې پرته نور هیڅ نه دي چې صرف څو نومونه دي چې تاسو او ستاسو پلرونو یې دي الله د هغه لپاره کوم سند نه دی نازل کړی د فرمانروایی قدرت له الله نه پرته د بل هیڅ چا لپاره نشته د هغه حکم دی چې په خپل له هغه نه پرته تاسو د بل هیڅ چا بندگی مکوئ دا د ژوند سمه سیخه لاره ده خو زیاتره خلک نه پوهیږي د زندان ملګرو ستاسو د خوب تعبیر دا دی چې له تاسو نه یو تن خو به آزاد شي او خپل بادار یعنی د مصر باچا ته شراب ورکړي پاتې شو دوهم نو هغه به په دارو زړول شي او مرغان به سر په ټنګو ټنګو وخوري د دې خبرې چې تاسو پوښتنه کوله داسې حکم شوی دی بیا له هغو نه چې د چا په باب دا ګمانو چې هغه به خوشی کړای شي هغه ته یوسف وویل چې خپل بادار یعنی د مصر پاچا ته زما یادونه وکړه خو شیطان هغه داسې په غفلت کې وغورځاو چې هغه خپل بادار یعنی د مصر پاچا ته د هغه ور یادول هیر کړل او یوسف څو کاله په زندان کې پاتې شو یو ورځ باچا وویل ما په خوب کې لیدلی دي چې و چاغې غواوې دي چې و ډنګرې غواوې خوري او د غلې وشنه وږي دي او نور و وچ ای درباریانو ما ته د دې خوب تعبیر وخایاست که تاسو د خوبونو په مطلب باندې پوهیږئ هغوی وویل دا خو ګډ وډ خوبونه دي او موږ دغه شان خوبونو په مطلب باندې نه پوهیږو له هغو دوه تنو بندیانو څخه چې یو تن له زندان څخه ژغورل شوی و او هغه ته له یوې اوږدې مودې وروسته اوس خبره ورپه زړه شوه هغه وویل زه تاسې صاحبانو ته د دې معنا درښیم ما لږ زندان ته یوسف ته ولیږئ هغه ورغی ویې ویل یوسفه ای له سره تر پایه ریښتونیه ما ته د دې خوب مطلب وښایه چې و چاغې غواوې دي و ډنګرې غواوې خوري او وشنه وږي دي او وچ ښایي چې زه هغو خلکو ته بیرته ستون شم هیله ده چې هغوی وپوهیږي یوسف وویل تر اوو کلونو پورې به تاسې د کروندو کښتونو په کرنه بوخت شئ په دې دوران کې چې تاسې کوم کښتونه لو کړل له هغو نه صرف لږ غوندې برخه چې تاسې د خوراک لپاره په درد خوري راوباسئ او نور په خپلو وږو کې پرېږدئ بیا به اووه کلونه ډېر سخت د قحطۍ او وچکالۍ راشي په هغه زمانه کې به هغه ټوله غله وخوړله شي چې تاسې به د هغه وخت لپاره راغونډه کړئ که څه وسپمیږي نو همغه به وي چې تاسې د تخم لپاره خوندي ساتلی وي له هغه وروسته به یو کال داسې راشي چې په هغه کې به د رحمت په ورښتونو سره د خلکو فریاد واورېدل شي او هغوی به د انګورو او نورو دانو شیره وزبیښي او اوبه به ورڅخه وباسي باچا وویل هغه ماته راولئ خو کله چې استازی یوسف ته ورغی نو هغه وویل خپل بادار یعنی باچا ته بیرته ورشه او له هغه نه پوښتنه وکړه چې د هغو ښځو څه معامله ده چې خپل لاسونه یې پرې کړي زما رب د هغو له مکارۍ نه ښه خبر دی باچا له هغو ښځو نه پوښتنه وکړه تاسې د هغه وخت څه تجربه لرئ چې د یوسف د مینې جلبولو هڅه مو کړې وه ټولو په یو آواز وویل پاک دی الله مونږ خو په هغه کې د بدۍ یو بڅری قدر هم ونه موند د عزیز میرمنې وویل اوس حق څرګند شوی دی هغه خو اندازه ومه چې د هغه د مینې د راجلبولو هڅه مې کړې وه بېشکه چې هغه بیخي ریښتونی دی یوسف وویل له دې نه زما مطلب دا و چې عزیز په دې وپوهیږي چې ما پسې شا هغه سره خیانت نه و کړی او دا چې څوک چې خیانت کوي الله د هغو چلونه د بري په لاره نه سموي زه د خپل نفس ښه نه وایم نفس خو په بدۍ باندې هڅونکی دی مګر دا چې په چا باندې زما د رب رحمت وي بېشکه زما رب ډېر بخښونکی او رحم کوونکی دی باچا وویل هغه ماته راولئ تر څو چې زه هغه د ځان د خدمت لپاره مخصوص کړم کله چې یوسف له هغه سره خبرې وکړې نو هغه وویل اوس ته زما په وړاندې قدر او منزلت لري او ستا په امانتدارۍ باندې پوره ډاډینه ده یوسف وویل د هیواد خزانې ماته وسپاره زه ساتونکی هم یم او عالم هم په دې توګه موږ په هغه هیواد کې د یوسف لپاره د حاکمیت لاره اواره کړه د هغه خوښه وه چې په هغه هیواد کې چې چیرته یې غوښتل ځان ته ځای جوړ کړي موږ خپل رحمت چاته مو چې خوښه شي ور په برخه کوو د ښو کسانو اجر له موږ سره نه ضایع کیږي او د آخرت اجر د هغو کسانو لپاره ډیر غوره دی چې ایمان راوړي او د خدای له ویرې سره کار کوي
د یوسف علیه السلام ورونه مصر ته راغلل او د هغه په وړاندې حاضر شول. نو هغوی وپېژندل خو هغوی هغه ونه پیژانده. بیا چې کله هغه د هغو څټه تیاره کړله نو د خوځېدو په وخت کې هغو ته وویل خپل مېرمنې ورور ماته راولئ. نو ګورئ چې زه په څه شان پیمانه ډکه اړوم او څنګه مېلمه پالنه کوم. که تاسې هغه رانه ولئ نو له ما سره ستاسې لپاره څه غلن نشته بلکې تاسې به ماته نږدې هم رانه شئ. هغه وویل موږ به هڅه وکړو چې پلار د هغه په لیږلو راضي شي او موږ به دا کار هرومرو وکړو. یوسف غلامانو ته اشاره وکړه چې دوی چې د غریب په بدل کې کوم مال ورکړی دی هغه په پټه د دوی په څټو کې کېږدئ. دا کار یوسف په دې هیله وکړ چې هغوی به کور ته په رسېدو سره خپل بیرته ورکړی شوی مال وپېژني یا به د دې پیرزوینې احسان سترګې ونیسي او کېدای شي چې بیا راشي. کله چې هغوی خپل پلار ته ورغلل نو ویې ویل پلار په راتلونکي وخت کې موږ ته غلا نه راکوله کېږي نو ته زموږ ورور له موږ سره ولېږه تر څو چې موږ غله راواخلو رایې وړو او د ده ساتنه زموږ په غاړه ده. پلار ځواب ورکړ آیا زه پر تاسې باندې د ده په باب هماغسې اعتماد وکړم لکه چې له دې نه مخکې مې د ده د ورور په باب در باندې کړی دی؟ الله ډېر ښه ساتندوی دی او هغه تر ټولو زیات رحم کوونکی دی. بیا کله چې هغوی خپلې څټې پرانیستلې نو ولیدل چې د هغو مال هم بیرته ورکړی شوی دی. دا یې چې ولیدل هغو وویل پلاره نور موږ څه غواړو ګوره دا زموږ مال هم بیرته راکړی شوی دی. نو اوس به موږ لاړ شو او د خپلې کورنۍ لپاره به غله راوړو د خپل ورور ساتنه به هم وکړو او یو اوښ بار به نور هم زیات راوړو. دغومره غله به په اسانۍ سره زیاته شي. د هغو پلار وویل زه به هیڅکله هغه له تاسې سره ونه لېږم تر څو پورې چې تاسې د الله په نوم له ما سره لوز ونه کړئ چې دی به هرومرو بیرته ماته راولئ مګر دا چې تاسې چیرته محاصره کړی شئ. کله چې هغه ورسره خپل تعهد وکړ نو هغه وویل ګورئ زموږ پر دې وینا باندې الله ساتونکی یعنی وکیل او ګواه دی. بیا هغه وویل زما زامنو د مصر پایتخت ته له یوې دروازې مه ننوځئ بلکې له بېلابېلو دروازو ورشئ خو زه د الله له غوښتنې څخه تاسې نشم ژغورلی. د هغه له امر نه پرته د بل هیچا امر نه چلیږي. پر همغه باندې ما توکل کړی دی او هر څوک چې توکل کوي پر همغه دې وکړي. او پیښه هم دا وشوه چې کله هغوی د خپل پلار له لارښوونې سره سم ښار ته له بېلابېلو دروازو نه ورداخل شول نو د هغه دغه احتیاطي تدبیر د الله د غوښتنې په مقابله کې هیڅ په درد ونه شو خوړلی خو صرف د یعقوب علیه السلام په زړه کې چې یوه تلوسه وه د هغې پوره کولو لپاره هغه تر خپلې وسې هڅه وکړه. بېشکه هغه زموږ د ورښودلي علم خاوند و خو زیاتره خلک د موضوع په حقیقت باندې نه پوهېږي. دوی چې د یوسف علیه السلام حضور ته ورغلل نو هغه خپل ورور ځان ته بیل وغوښت او ورته یې وویل چې زه ستا همغه ورور یم چې ورک شوی و اوس ته د هغو چارو اندېښنه مه کوه چې دوی کړي دي. یوسف چې کله د دوی څټې وتړلې نو هغه د خپل سکني ورور په څټه کې خپل جام کېښود. بیا یې اواز کوونکې نارې کړې ای کاروانیانو تاسې غله یئ. هغوی راوګرځېدل پوښتنه یې وکړه ستاسې څه شی ورک شو؟ د باچا نوکرانو وویل موږ د باچا جام ورک کړی دی. او د هغه خانه سامان وویل هر څوک چې راوړي د هغه لپاره د یو اوښ بار مکافات دی دا به زما په غاړه وي. دغه ورونو وویل په خدای قسم دی تاسې ښه پوهېږئ چې موږ دغه هېواد ته د فساد کولو لپاره راغلي نه یو او موږ غله نه یو. هغوی وویل ښه نو که ستاسې خبره دروغ ثابته شي نو د غله څه سزا ده؟ هغوی وویل د هغه سزا د چا له څټې نه چې څه شی راووت هغه دې خپله په خپله سزا کې وساتل شي. زموږ په نزد خو داسې ظالمانو ته د سزا ورکولو همدا مقررات دي. نو یوسف له خپل سکني ورور نه مخکې د هغو د څټو په لټولو پیل وکړ. بیا یې د خپل ورور له څټې نه ورک شوی شی په لاس راوړ. په دې ډول موږ په خپل تدبیر سره د یوسف ملاتړ وکړ. د هغه دا کار نه و چې د باچا په دین یعنې د مصر په پاچایي قانون کې خپل ورور نیولی وای مګر دا چې الله همدغسې وغواړي. زموږ چې چاته خوښه شي د هغه درجې لوړوو او د هر علم خاوند د پاسه یو بل لوی عالم شته. دوی ویل که دی غلا وکړي نو هیڅ د حیرانتیا خبره نه ده. له دې نه مخکې د ده ورور یوسف هم غلا کړې ده. یوسف دا خبره په زړه وزغمله خو حقیقت یې هغوی ته څرګند نه کړ
صرف تر شونډو لاندې دومره وویل چې ډېر زیات بد خلک یې تاسې پر ما باندې چې مخامخ کوم تور لګوي د هغه په حقیقت باندې خدای ډېر ښه پوهیږي. هغوی وویل ای د اقتدار واکمنه عزیزه د دې پلار ډېر زیات سپین ږیری سړی دی، ته د ده په ځای له موږ نه کوم یو ونیسه، موږ ته ډېر نیکزړه انسان وینو. یوسف وویل خدای ته پناه وروړم بل څوک موږ څنګه نیولی شو که موږ هغه څوک پرېږدو چې موږ له هغه سره مال موندلی دی او بل څوک ونیسو نو موږ به ظالمان یو. کله چې هغوی له یوسف نه ناامیده شول نو په یو ګوښه کې په خپلو منځو کې په مشوره لاس پورې کړ. له هغو نه چې کوم یو تر ټولو مشر و هغه وویل ایا تاسې نه پوهېږئ چې ستاسې پلار له تاسې نه د خدای په نوم څه تعهد او ژبنه اخیستې ده او له دې نه مخکې چې تاسې د یوسف په باب کوم زیاتی کړی دی هغه هم تاسې ته معلوم دی. اوس خو به زه له دې ځایه هېڅکله لاړ نه شم تر څو پورې چې زما پلار ما ته اجازه رانه کړي او یا الله زما په باب څه فیصله ونه کړي چې هغه تر ټولو ښه فیصله کوونکی دی. تاسې لاړ شئ خپل پلار ته ووایئ چې پلاره ستا زوی غلا کړې ده، موږ هغه په غلا نه دی لیدلی، څه چې موږ ته معلوم شوي دي همغه بیانوو او د غیبي پیښو مخنیوی خو موږ نه شوی کولی. ته د خپلو معلوماتو لپاره د هغه کلي له خلکو نه پوښتنه وکړه چې موږ پکې یو، له هغه کاروان نه پوښتنه وکړه چې موږ ورسره راغلي یو، موږ په خپله وینا کې بیخي ریښتوني یو. پلار د دې سرګذشت په باب وویل په اصل کې ستاسې نفس ستاسې لپاره یو بله ستره خبره اسانه برېښولې ده. ښه ده په دې باندې به هم صبر وکړم او په ښه شان به یې وکړم. دا څه لرې نه ده چې الله هغوی ټول له ما سره یو ځای کړي، هغه په هر څه پوهیږي او د هغه ټول کارونه په حکمت ولاړ دي. بیا یې له هغو نه مخ واړو او ویې ویل چې هی یوسفه هغه په زړه غمونه زغمل او د سترګو تورې سپین شوي وو. زامنو یې وویل د خدای لپاره ته خو تل همدا یوسف یادوي، د دې وار را رسېدلی دی چې د هغه په غم کې خپل ځان ویلې کړي یا خپل ځان هلاک کړي. هغه وویل زه د خپل خفګان او د خپل غم فریاد له الله نه پرته بل چاته نه کوم او د الله له خوا نه چې څنګه زه خبر یم تاسې نه یاست. زما زامنو لاړ شئ د یوسف او د هغه د ورور څه پته ولټوئ، د الله له رحمت نه ناامیده مه اوسئ، د هغه له رحمت نه کافران ناامیده کیږي. کله چې دا خلک مصر ته لاړل د یوسف حضور ته ورغلل نو یې عرض وکړ چې ای واکمن سرداره مونږ او زموږ کورنۍ په سخت کړاو کې اخته یو او مونږ یو څه ناچیزه غوندې پانګه له ځانه سره راوړې ده، ته مونږ ته پوره غله راکړه او خیرات راباندې وکړه، الله خیرات کوونکو ته مکافات ورکوي. د دې په اورېدو یوسف نور ځنډ ونه کړ. هغه وویل ایا تاسې ته د دې څه معلومات شته چې تاسې له یوسف او د هغه له ورور سره څه کړي وو کله چې تاسې ناپوهان وئ؟ هغوی ټکان وخوړ ویې ویل ایا ته یوسف یې؟ هغه وویل هو زه یوسف یم او دا زما ورور دی، الله پر مونږ باندې احسان وکړ. حقیقت دا دی که څوک له تقوا او صبر نه کار واخلي نو د الله په وړاندې د دغسې نیکو خلکو بدله نه ضایع کیږي. هغوی وویل په خدای قسم چې تاسې ته الله پر مونږ باندې فضیلت دربښلی او په رښتیا چې مونږ خطاکاران وو. هغه ځواب ورکړ نن پر تاسې کومه پړه نشته، الله دې تاسې ته بښنه وکړي، هغه تر ټولو زیات رحم کوونکی دی. زوی زما دغه کمیس در سره یوسئ او زما د پلار په مخ باندې وغوړوئ، د هغه بینایي به بیرته ورکړه شي او خپله ټوله کورنۍ ماته راولئ. کله چې دغه کاروان له مصر نه روان شو نو د هغو پلار په کنعان کې وویل زه د یوسف خوشبویي محسوسوم، نه چې تاسې دا ووایي چې زه په زړښت کې کاواکه یعنې ساده شوی یم. د کور خلکو وویل په خدای قسم ته لا تر اوسه پورې په همغه زاړه سودایي توپ کې غورځېدلی. نو کله چې زیری راوړونکی راغی هغه د یوسف علیه السلام کمیس د حضرت یعقوب علیه السلام پر مخ باندې وغوړاو او په ناڅاپي ډول د هغه سترګې بیرته بینا شوې. په دې وخت کې هغه وویل ما تاسې ته نه ویلې چې زه د الله د لوري پر هغه څه پوهېږم چې تاسې ورباندې نه پوهېږئ؟ ټولو وویل پلاره اوس زموږ د ګناهونو د بخښل کېدو لپاره دعا وکړه، په رښتیا چې موږ خطاکاران. هغه وویل زه به له خپل رب نه ستاسې لپاره بښنه وغواړم، هغه ډېر بښونکی او رحم کوونکی دی.
نو کله چې دوی یوسف علیه السلام ته ورسېدل هغه خپل مور پلار له خپل ځان سره کېنول او خپل ټول کورنۍ ته وویل زوی اوس ښار ته لاړ شئ که د الله خوښه وي نو په امن او په بېغمۍ سره به اوسئ ښار ته له ننوتلو وروسته هغه خپل مور پلار پاڅول له ځان سره په تخت باندې کېنول او ټول د هغه په وړاندې بېواکه په سجده ټیټ شول یوسف علیه السلام وویل پلاره دا زما د هغه خوب تعبیر دی چې ما مخکې لیدلی و زما رب هغه حقیقت وګرځاوه د هغه د خوب پیرزوینه ده چې هغه زه له زندان نه راوویستلم او تاسې له بېدیانه دلته راوستلی له ما سره یو ځای کړئ په داسې حال کې چې شیطان زما او زما د ورونو ترمنځه فساد اچولی و واقعیت دا دی چې زما رب په نالیدلو تدبیرونو سره خپله غوښتنه ترسره کوي بېشکه هغه د علم او حکمت څښتن دی ای زما ربه تا ما ته حکومت راکړی او ما ته د خوبونو او د پیښو د تعبیرونو پوهېدل را زده کړي دي د ځمکې او اسمان هستوونکیه همدا ته زما په دنیا او آخرت کې سرپرست دی زما خاتمه په اسلام باندې وګرځوه او په پای کې ما له صالحانو سره یو ځای کړه ای محمد صلی الله علیه وسلم دغه قصه د غیبو له خبرونو څخه ده چې مونږ تا ته وحی کوو که نن په هغه وخت کې خو ته موجود نه وې چې د یوسف علیه السلام ورونو په خپلو منځو کې په اتفاق کولو دسیسه جوړه کړې وه خو ته که هر څومره وغواړې له دوی نه زیاتره خلک منونکي یعنی ایمان راوړونکي نه دي په داسې حال کې چې ته په دې خدمت باندې له دوی نه کومه اجوره هم نه غواړې دا خو یو نصیحت دی چې د ټولو نړیوالو لپاره دی په ځمکه او اسمانونو کې څومره نښانې چې پر هغو باندې دوی تیریږي او یوه ذره پاملرنه ورته نه کوي زیاتره له دوی نه الله مني خو په دې ډول چې له هغه سره نور شریکوي دوی ډاډه دي چې د خدای د عذاب کومه بلا به دوی ونه نیسي یا به په بېخبرۍ کې د قیامت ساعت په ناڅاپي ډول ورباندې را نشي ته دوی ته په ډاګه ووایه زما لاره خو دغه ده زه د الله لوري ته دعوت کوم زه په خپله په پوره رڼا کې خپله لاره وینم او زما ملګري هم او الله پاک دی او له مشرکانو سره زما څه اړیکه نشته ای محمد صلی الله علیه وسلم له تا نه مخکې چې مونږ کوم پیغمبران لیږلي وو هغوی هم ټول انسانان او د همدغو سیمو له اوسېدونکو څخه وو او د همغو لوري ته مونږ وحی لیږو نو آیا دوی په ځمکه کې ګرځي راګرځي نه چې د هغو قومونو عاقبت دوی ته ور په نظر نشي چې له دوی نه مخکې تیر شوي دي په باوري ډول د آخرت کور د هغو کسانو لپاره لا زیات غوره دی چې هغوی د پیغمبرانو د ویناو منلو د تقوا کړنلاره غوره کړه آیا اوس به هم تاسې نه پوهیږئ ان تر دې پورې چې کله پیغمبران د خلکو نه ناامیده شول او خلکو هم دا وانګېرله چې هغو ته دروغ ویل شوي دي نو په ناڅاپي ډول پیغمبرانو ته زموږ مرسته ورسېدله کله چې دغسې وخت راځي نو زموږ قانون دا دی چې چاته چې زموږ خوښه شي نجات ورکوو او پر مجرمانو باندې زموږ د عذاب د راتګ مخه نشي نیول کېدی د مخکینیو خلکو په دغو قصو کې د پوهې لرونکو لپاره عبرت دی دا څه چې په قرآن کې بیانېږي دا سختګي خبرې نه دي بلکې کوم کتابونه چې له دې نه مخکې راوړل شوي دي د همغو تصدیق او د هر شي تفصیل دی او د ایمان راوړونکو لپاره هدایت او رحمت